مخکې اول د افغانستان مسلمانانو ته بیا د ټول نړۍ مسلمانانو ته هغه مبارکي وایم د دې سترې بریا چې الله جل جلاله لره د حمد په هره خوا کې موږ بریا پیدا کړه. د دنیا صفر طاقت مات شو، بلکې د هغه سره نور ملګري هم وه، دا ټول مات شول. او لیکن بیرته الله پاک زموږ په وطن کې هغه سوکالي حکومت راوستی، بیا داسې حکومت راوستی چې زموږ په افغانستان کې بېلګه نه لري، حتی که شریعت ورسره یو ځای کې بیخي تصور نه کېږي. او پاتې شول په نړۍ کې چې هر څه هغه د نړۍ هغه حکومتونه دي، په اوس وخت کې دغسې حکومت چې د شریعت پابندي پکښې وي هم نشته. نو ګرانو محترمینو، بیا د زړه د کومې ټول ته مبارکي وایم او دا وایم ورته چې تاسو د دغه ستر نعمت شکرګزاري وکړئ. او کوم د دغه شکرګزاري وکړه، الله پاک به نورم رازیات کړي، زموږ وطنونو ته به سوکالي راولي. لکه وچه راوستلې د هر څه عزت مو خوندي سو، شرافت مو خوندي سو، نعمت چې کوم بولي وطن مو خدای فلاس راکړي، وینې تویېده بند شوله. او پاتې شول هغه خلک چې هغه هر څه یې کړي وه، هغه د دې خلکو هغو ته افراله. او هغسې خلک چې هغه او بل د خپل طاقت وکاتل ته ښکاره کول، د خپل طاقت ملت ته ښکاره کول، دا شان دا د خوشحالۍ په نیت، د عبادت په نیت، دا بالکل جایز دی، دا بالکل ښه کار دی. دا ټول خلک دې ته راوځي چې هر څه دوی غوښتنه کوي، هغونه قدر خوشحالۍ وکړي. والله